واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښۍ غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي او له هغه نه هیڅکله سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوې؟ یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه نوم له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. پردان پیلی وای چې دغه حق د استاد رب لوري اوس که د چا زړه غواړي ودی مني او که د چا زړه غواړي منکر دي شي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی چې د هغو پردو هغوی ایثار کړي دي. هلته که هغوی اوبو غواړي نو په داسې اوبو سره به د هغو غوښتنې وپاللی شي چې د تیلو د جوخا غوندې به وي او د هغو مخونه به وریځ کړي وسوځوي. ډېر ناکاره څښاک او ډېر ناوړه استوګنځی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. پاتې شول هغه کسان چې ویمني او ښه عملونه وکړي نو دا یقیني ده چې موږ د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوو. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. د هغو لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي. د نریو ورېښمو اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي او د هسکو بالښتونو ته به تکې وهلي کیني. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځی. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته یو مثال وړاندې کړه. دوه تنه له هغو نه یو ته موږ د انګورو دوه باغونه ورکړل او د هغو چارچاپیر مو د خرماو د ونو قطار جوړ کړ او د هغو په منځ کې مو کرونده پیدا کړه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. باغونه ښه راز سمسور شول او په باندېولو کې یو بڅری کموالی هم را نه اوس. دننه په هغو باغونو کې موږ یوه ویاله وبهوله او هغه ته ښه حاصلات ورکړل. د دغو شیانو په میندلو یوه ورځ هغه خپل ګاونډي ته په خبرو اترو کې وویل زه له تا نه زیات شتمن یم او له تا نه زیات قوي کسان لرم.